بس والا که صدیقه ټوله ځواني دې تباه کړه په دې کار کې استاده شپې تمامه شپه بټۍ کې کار کړی او ورځ یم لکه د ماشین لګیا یې آخر انسان یې ځان سره ولې دومره ظلم کوي امیده وروره 2 کاله کېږي چې همداسې سخت کارونه کوو زه عادت یم بس لږ وخت پاتې دی الله به دا وخت هم تېر کړي خیا نو ځواني لږې اوبه پکې اضافه کوي ځواني دې لاړه تباه شوه ځواني خو همدا وه چې په همدې کار وکې لاړه بس الله دې ظالمانو ته د نیکۍ هدایت وکړي آمین السلام علیکم څنګه یې مالک جانه والا ښه شکر دی امید ښه شکر سړی خو ماشاءالله غوړ پړ دی والا صدیق جان وروره ډېر تکلیفونه دې وویستل خو شکر چې دا واده دې په خیر وکړو الله دې دغسې تر و تازه لره امین امین مننه له تاسو سره ته خو ښه ارمان دې پوره شو سمې بېچاره تباه شو 2 لکه یې پولور ښه دی 2 لکه نه کم ځمکه نه کم جایداد لاړه بېچاره تا غوندې هغه مسافر شو زیما خسر دی ته څوک خسر زیما جوړ په خیر خیر جوړي وبخه ومې نه پېژاندې ستا د ښځې پلار یم خسر دی خسر کوم خسر خسر دی ما و دې نه پېژندم کاکا زه ښځه لرم یوه ښځه خو خسر نه لرم تا اشتباه کړې ده پلارجانه ودې لیدل چې نن زه د شرم د لاسه سر نشم جګولی تا د ما همیشه ویلې چې لور او خور د خرڅولو شی نه دی نن دا زموږ انجام دی ګوره بچو خلکو تر 40 لک روپو پورې ورورېښی دی خو داسې سلوک څوک نه کوي لکه تا چې نن ما سره وکړه دا خو د دنیا رواج دی دا څنګه رواج دی چې د انسان ژوند د پیسو په سودا بدل شي دغه غربت خو زموږ د ځواني لاړه خاورې کړله ګوره وروره تا ته خو معلومه ده چې زه ښځه لرم خو خسر نه ما خپله ښځه د یو دوکاندار نه اغستې ده او زه چې د هر دوکاندار نه سودا راوړم نو هغه دوکاندار به زما کور ته راځي دا خو به ډېره سخته شي دوی ته ووایه چې تاسو تلی شئ ولور که د عزت په نوم لوړیږي د ژوند خوږې اړیکې په سوداګرۍ بدلیږي راځئ چې دودونه اسانه کړو سو مینه ژوندۍ پاتې شي